دا جمعه راغلی یاستو د کابل ولایت ارزان قیمت ساحې حبیب الله ځاځي پارک ته. قدرمنو دوستانو، هره جمعه زموږ لپاره یوه تفریحي خپرونه وي. دا جمعه کور فامیل باید د هر ځای سړی بوځي. څنګه سړي زړه خوشحاله کېږي په یو میوه او په یو تفریح او بیا په یو شنګیا، نو باید څونه چې ستا زړه غواړي د هغه کوچني زړه هم د هغو نه دوچنده غواړي. ښه دی، بس خو دا نظام چې هغه سوی دومره خلک نه راځي، خو ښه دی انشاءالله بېرته جوړېږي. هر څه چې داسې وخت غواړي. جشنی برفان جشنی البای ما یک روز شاد زیبا برای ما بچه ها. هلته دوه یاران ولکه زه دومره سره ګران ولکه زه په چنګ روان ولکه زه د یو بل نظرونه ډلې کړي ولکه زه. کامرې ته وګوره او یوه ښایسته خندا وکړه. پلار ته دې وخانده لږ. بس ډېره زیاته مننه. د لوی سختن تعالی په سپېڅلي نامه د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه، احترامات او نیکې هیلې مې قبوله کړي. په دې هیله یم چې روغ و جوړ او صحتمنده به اوسېږئ. دا جمعه راغلی یاستو د کابل ولایت ارزان قیمت ساحې حبیب الله ځاځي پارک ته. قدرمنو دوستانو، هره جمعه زموږ لپاره یوه تفریحي خپرونه وي. دا جمعه لکه څنګه مې چې یاده کړه د حبیب الله ځاځي پارک ته راغلی یاستو. دغه ساحه نسبتا د نورو ساحو نه ارامه او یو فضا یې ده چې کاملا نه چاته مزاحمت کېږي، نه د چاته کومه ستونزه شته ده. اکثره کورنۍ دغلته خپل د فامیلونو سره راځي، اکثره دوستان د خپل د کورنۍ د غړو سره راځي. نو همدلته یو ملتیا مو کړئ، خپرونه تر پای شیبه پورې را سره وګورئ. لیدونکو دغلته ډېر یو خوږ ماشاءالله ښایسته او ګلالی ماشوم راسنګ کې ولاړ دی. څنګه یې جوړې په خیر یې؟ نوم د څه شی دی؟ نوم د څه شی دی؟ احسان الله. څنګه یې ښه یې؟ چا سره راغلی پارک ته؟ پلار سره دی راغلی. د کوم ځای نه راغلی؟ شاشهید نه راغلی. ته هم دی خواته ودرېږه، دغلته د ورور څنګ کې د ودرېږه. دا وړوکی دا ورور دې هم در څنګ کې راغلی دی. څنګه وایي پارک کې د چکر ووهه؟ ساعت دې تېر شو؟ څه شی دې پکې وخوړله؟ څه شی دې وخوړل پکې؟ دې خوا ما ته وګوره، کامرې ته وګوره. ښه څه شی دې پکې وخوړله؟ خویونکی دې وخوړل. جوبل خو نه شوې؟ نه. ښه جوبل نه شوې. خوند دې وکړو؟ ښه. مکتب دې ویلی ده؟ نه. ښه مکتب وی؟ نه. مکتب نه وی؟ ښه قدرمنو لیدونکو، دا چې سن یې لږ ذره وړوکی دی نو ډېرې خبرې نه شي کولی. کامرې ته وګوره او یوه ښایسته خندا وکړه. پلار ته دې وخانده لږ. بس ډېره زیاته مننه.
قدرمنو لیدونکو دغلته مو بل ورور تر څنګ ولاړ دی، له دې سره غږیږو. سلام ورور، ستړی مه شې. وعلیکم سلام. څنګه یې جوړې، ښه یې په خیر یې؟ الحمدلله خیر. شکر چې ښه یې. وارخطا کېږه مه، څه خبره نشته ده. یو زه یم، یو زمونږ کامرامین تا ګوري، نور څوک تا نه ګوري. نوم دې راته ووایه چې لیدونکي دې وپېژني. زما نوم محمد عرفان دی، د پلار نوم مې عبدالکریم دی. زه له زرمت ولسوالۍ نه یم، د پکتیا ولایت نه. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه دلته ځاځي پارک ته په چکر راغلی یې؟ و بلې مونږ پلار و خانواده سره راغلي یو. پلار جان دې هم در سره راغلی دی؟ و بلې راغلی دی. څنګه ده تفریح څنګه وه، خوشحاله وې نه وې؟ ډېر ښه پارک دی، ډېره ښه تفریح لري. دلته مونږ د 8 کاله کېږي کابل کې هم دلته راځو. یعنې هره جمعه دغلته راځئ؟ و هره جمعه راځو. ډېره ښه ده. څنګه ده د پارک وضعیت، د پارک نظافت په باره کې که راته لږ معلومات راکړې؟ نظافت ستا په نظر منظم دی؟ ډیر منظم د نظافت کې هم ښه دی، ډیر د چارچوکاټ یې هم د محیط زیست کې هم ډیر ښه دی. ډیر ښایسته په زړه پورې معلومات دی، دوستانو سره شریک کړل. که دا راته هم ووایې که نه، یو پیغام هغه کورنیو ته، هغه خلکو ته چې خپله تفریحګاهاو ته ځي، دغسې ښایسته ښایسته پارکونو ته ځي، خپل ماشومان د ځان سره نه وړي که نه، د هغوی خلکو ته ستا پیغام څه دی؟ زما پیغام دا دی چې دوی باید یوسي، ولې چې ماشوم زړه تنګېږي کور کې ډېر، هغه بیا ځورېږي ډېر. بلکل. ته چې کله کله کور کې پاتې کېږې ورانی خو به نه کوې؟ نه. مکتب زده کړې دې څونه کړې دي؟ تر 1 صنفه پورې. 1 صنف په مکتب کې؟ څوم نمره یې په صنف کې؟ دویم نمره. ماشاءالله استعداد د قدر وړ دی. ملګرو لږې خبرې نورې مو ورسره اوږدومه. په مکتب کې په 1 صنف کې دویم نمره یې. څه شی درنه پوښتنه وکړم، شعر و شاعري سره بلدتیا لرې؟ نه. جالبه خاطره او که ټوکه یو به حتما راته وایه. نه، جالبه خاطره راته وایه. مکتب په وخت کې د یو جالبه خاطره راته وایه چې همصنفیانو در سره، ټولګیوالو دې در سره یو ټوکه کړې وي، یا ته پرې خفه شوی اوسېږي. هغه داسې یو خاطره وي چې ستا نه هېرېدونکې خاطره وي، ستا ته همیشه په ذهن کې پاتې وي. نه، مکتب کې مې داسې نشته. خیر داسې یو وارې پرچو کې همداسې شوي علوم. زه مې استاد ته ورغلم، د سټیج ته وغوښتلم، وایي تا پرچه دی نګرانې سره دی. د هغلته یې تشویق کړم، تقدیرنامه یې راکړه. پارچې ته لاړم، پسې چې پارچې ته لاړم هلته راته ویلي وایي پارچه دې هغلته د استاد سره، دا بل استاد سره. هلته زه ډېر وارخطا شوی وم، اوس مې پارچه لکه چې ورکه شوله. نو په دې هیله یم چې بیا لپاره وارخطا نه شي. انشاءالله استعداد لرې، د استعداد دې مونږ ته قابل د قدر دی. خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې ورور، کور دې ودان. مننه ډېره زیاته. سلام. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خوب هستی؟ بخیر؟ خوب هستم. بخیر باشی. با کامرا نامت بگو. آمنه. آمنه جان چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم. در پارک زازای آمدی؟ امرای کی آمدی؟ امرای کاکای. امرای کاکای آمدی. دیگه امرای کی آمده؟ دیگه امرای کاکای. خود دخترای کاکای آمده. قندیلی ایگه چیت میشه پیشت که ساده است؟ کاکای هست. دختر کاکای هست. ماشاءالله چقدر جرأت داری. مکتب میری؟ نه خیر، مدرسه میرم. مدرسه میری؟ چی میخوانی در مدرسه؟ قرآن کریم. در سپاره چندم هستی؟ در سپاره 2. ماشاءالله خیلی خوب. اسم تو؟ عبدالله. عبدالله جان چیت میشه؟ خارد میشه. تو چطور مکتب میری؟ صنف چند؟ 3. صنف 3. چندم نمره هستی؟ اول نمره. اول نمره صنف هستی. ماشاءالله خیلی استعداد عالی نام خدا داری. چی داری در آینده؟ چی از پیشت جور شوه؟ از پیشم میتونم مدیر مکتب شوم. مدیر مکتب شوم. چی یک ذوق عالی. این کس برات خود گفته یا نه خودت میگی که مدیر مکتب شوی؟ خودم مدیر مکتب شوم. خودت میگی مدیر مکتب شوی. ماشاءالله بسیار خوب. چی یک پیام داری که به بیننده ها بگویی؟ پیام ندارم.
چی داری که از پیشت بشنویم؟ هیچ چیز. خب نات یاد نداری؟ نه یاد دارم. تو بخوان بسم الله الرحمن الرحیم. بهمت جشن برفان، جشن البای ما، یک روز شاد زیبا برای ما بچه ها. معلم عزیزم باسن مهربانی، دست ما را گرفتی، تو گفتی هم بدانی، تو گفتی هم بدانی. محوالا با سوادیم، کناری هم شد خلاص. بسیار زیاد تشکر، خیلی عالی خواندی. خب خودت مدرسه میری امنه جان، چی میخوای که شوی در آینده بخیر؟ دکتر شد. دکتر شوی. خداوند یک روز بیاره که بیادرکت مدیر لیسه شوه و خودت هم یک دکتر باشی که به جامعه خدمت پیش کرده بتانی. بسیار زیاد تشکر، خوش باشین، بخیر باشین. هر سه تان، هر چهار تان یک خنده طرف کامera کنین. قدرمنو لیدونکو تر څنګ مې اورور ولاړ د دوی ته ورزو. سلام ورور، ستړی مشي. وعلیکم السلام. څنګه ښه جوړ یاست؟ په خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. که نوم د لیدونکو ته واخلئ. نوم یې عبدالله دی. عبدالله د کوم ځای څخه راغلی؟ اصلي ولایت چې مو دی هلمند دی، اوس وظیفه وه چې مو د میدان هوایي نړیوال میدان کې. حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې مو وظیفه ده. ته نه راغلی حبیب الله عزازي پارک ته له ملګرو سره راغلی؟ یا د ملګرو سره د عزازي پارک ته موږ رالو. نن د جمعې ورځ به تقریب مو راویستله، نو د ملګرو سره دلته عزازي پارک ته رالو. ډېره زیاته مننه. ملګرو سره د راغللې، څنګه ساعت مو تېر شو که تېر نه شو؟ 2 ساعت مو تېر شو، خو دغه ساعت لپاره راغلي وو، د دې مو فکر هم بدل شو. نو ټولو وروڼو ته مې دغه وصیت ده چې د جمعې په ورځ بیا کار خلاص وظیفې وختمنو راځي تفریح باسي، تفریح چې د انسان صحت ته ګټه رسوي. بله، ډېره زیاته مننه. تا مخکې خپل په خبرو کې یادونه وکړله چې د هلمند د ولایت څخه راغلی یو. په هلمند کې دغسې پارکونه، دغسې فضاګانې، دغسې حالات، دغسې سیستمونه مثلا لکه څنګه چې په زازي پارک کې دي، دغه هلته شته که نه؟ هلمند کې خو پارکونه شته، ډېر پارکونه شته. د هلمند ځوانان چې دي بس په داسې ښه منظري ځایونو پسې ګرځي. په هلمند کې د ایوب خان مینه په نامه سره یو مینه جوړه شوې ده، نو خلک ځي هلته. خو داسې پارکونه نشته په هلمند کې، کله دلته چې دا داسې عزیزي پارک دی یا نور دغسې پارکونه چې په د کابل ولایت کې دي، هغه داسې پارکونه بیا په هلمند کې نشته. ډېره زیاته مننه قاري صاحب، خوشحاله اوسېږئ. هغه کورنۍ چې تفریحګاه ته ځي یا پارکونو ته ځي، خپل کوچنیان د ځان سره نه وړي، چون کوچنیان په پارکونو ته تفریح ته ضرورت لري. پیغام مو څه دی ورته؟ هغه ته پیغام دا دی چې خپل د کور فامیل باید د هر ځای سړی بوځي. څنګه سړی زړه خوشحاله کېږي په یو میوه او په یو تفریح او بیا په یو شنګیا، نو باید څونه چې ستا زړه غواړي د هغه کوچني زړه هم دغونه دوچنده غواړي. کوچنی خو ساتري کوچنی دی، نو باید سړی بوځي، که فامیل یې، که کوچنی یې، که یوازې، که ملګري، که هر څوک یې، باید د ځان سره بوځي. ډېره زیاته مننه قاري صاحب، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، همدغلته یو ملتیا مو وکړئ، خپرونه راسه تر پایه پورې وګورئ. قدرمنو لیدونکو، تر خوا کې مې بل لور ولاړ دی، دوی ته هم ورځو. سلام ورور، ستړی مه شئ. علیکم سلام، خیر ورور، بخیر یې؟ مننه، ډېره زیاته خوشحاله اوسئ. که نوم د لیدونکو ته واخلئ. نوم مې محمد سمیع د لغمان ولایت څخه. محمد سمیع د لغمان ولایت څخه. زازي پارک د لغمان ولایت څخه راغلی، که دوستانو ته معلومات ورکړه. یا کور هم دلته کابل کې ده. کور هم په کابل کې ده. څنګه ده د پارک فضا؟ والا ښه دی، بس خو د نظام چې هغه سوی دومره خلک نه راځي، خو ښه دی، انشاءالله بېرته جوړېږي. هر څه چې داسې وخت غواړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږي. هر څه د وخت سره انشاءالله بدلیږي او بدل به شي. چا سره راغلی؟ دلته ملګرو سره راغلی یو، یاران دوستان. ملګرو سره د راغلی. څه شی مو وخوړل، څه شی مو وکړله؟ والا اوس خو دستي راغلی یو ترسه، یعنې تر اوسه مو څه نه دي خوړلي؟ نه مو یا ترسه نه ده چې شی خوړلی. ډېره زیاته مننه. پیغام د لیدونکو ته څه ده چې همدا مهال دې ګوري؟ والا پیغام خو دا پیغام لرم چې بس ورورولي وکړي، اتحاد وکړي. ولې چې موږ افغانان دغه اتفاق او اتحاد نه لرو چې تر اوسه په دغه حالت کې یو. انشاءالله یووالی، اتحاد او اتفاق وکړي. بله، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسېږي. کور مو ودان.
قدرمنو لیدونکو دغلته یو بل کوچنی مې هم تر څنګ ولاړ دی د دې نه د نوم پوښتنه کوم نوم دی نقیب الله نقیب الله څنګه یې جوړې ښې په خیر یې ښه شکر چې ښې څه شی لرې لیدونکو ته کامرې ته څه وایې رمې ته شعر شعر راته وایه ځانو په دې خوږه ژبه د خوږ شعر درنه اورو بسم الله الرحمن الرحیم چې هلته دوه یاران ولکه زه ورته دومره سره ګران ولکه زه په چنګ روان ولکه زه ورته یو بل نظمونه ډالۍ کړي ولکه زه ورته ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې مننه لوی شي مکتب وایې نه مکتب ته نه ځې نه اوسه پورې اوس نه کیچوي ښه پس له دې په مکتب کې اچوي چې مکتب ووایې غټ شي ستر شي څه دې په زړه ارمان دی چې څه درڅخه جوړ شي ډاکټر ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې خپل هیلو ته ورسېږي یو ورځ خپل وطن ته خدمت وکړي او ډاکټر صاحب شي مننه خوشحاله اوسې کور ودان قدرمنو لیدونکو ښایسته شعر یې ویلې په دې هیله یم چې ستاسې هم د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي ملتیا مو وکړئ راسره اوسئ قدرمنو لیدونکو تر څنګ مې یو بل ورور ولاړ دی دوی ته ورځو پوښتنې ته کوو چې پارک ته راغی چکر یې ووهه ساعت یې تېر نه شو لومړی به ځان خپل معرفي کړي سلام ورور ستړی نه شي وعلیکم السلام ښه یاست ښه نوم مې نعمت الله د پکتیا ولایت او پارک ته راغلی شي ساعت تېر نعمت الله د پکتیا ولایت څخه راغلی تا ویلې نه د پکتیا ولایت نه کارتناو څخه د پکتیا ولایت د کارتناو څخه راغلی څنګه ده ځاځي د پارک فضا څنګه ده که لیدونکو ته لږ معلومات ورکړي ښه ده خوندوره د ماشومان سره راغلي یو ساعت مې تېر شو کاکا مې د ډاکټر صاحب یارباز راسره ډېره ښه ده د کورنۍ د ماشومانو سره راغلی څونه پره کوچنیان دي د ځان سره راوړي تقریبا نن خو ماشاءالله غټ فامیل یو د پکتیا خلک د خوست خلک غټ اتفاق لري تقریبا یو 50 نفره یو کور کې فعلا چې راغلي یو 10 ته رسېږي ماشاءالله 10 نفره ځان سره پارک ته راوړي دي ملګرو د تفریح لپاره د کورنۍ ماشومان د ځان سره راوړي دي چیرته دي موږ خو ونه لیدله دلته ټول چې ولاړه خندا یې کوله همدا دوی وه نو دوستانو مخکې موږ یو کلیپ واخیسته ویډیو کلیپ له ماشومانو څخه دا وایي چې هغه ماشومان ټول زموږ د کورنۍ و خدای مو همیشه همداسې په اتفاق او په اتحاد لره د نن ورځې په تفریحي خپرونه کې موږ له اورېدونکو سره چې د لیدونکو سره چې مصاحبې کوو یو سوال لیدونکو څخه کوو هغه سوال مو داسې دی هغه دوستان هغه ملګري چې ځي تفریح ته خپل ماشومان ځان سره نه وړي د کورنۍ کوچنیان له ځان سره نه وړي هغې خلکو ته مو پیام څه دی پیام دا دی چې باید ویسي چې ویسي جرات یې زیاتېږي حال ګوري فضا ګوري هغه خوندوره ساحه دي خوند ترې نه اخلي بلدیږي بیا دوی آینده کې وایي چېرته چې اوسې پخوی به د هغه اوسې بیا دوی هم ځان سره ماشومان وړي هماغسې عادتېږي میراث پاتې کېږي ډېره زیاته مننه کور مو ودان خدای دې وکړي چې تاسې باندې دغه تفریح هم ښایسته تېره شوې وي خوشحاله اوسېږئ کور ودان مننه نو قدرمنو لیدونکو ملتیا مو وکړئ خپرونه تر پایه پورې راسره وګورئ د حبیب الله ځاځي په پارک کې یو قدرمنو لیدونکو تر څنګ مې دوه درې ګلالي ماشومان ناست دي دوی هم ځاځي پارک ته راغلي دي له تفریح باندې تفریح ته راغلي دي چې نن د جمعې ورځ د چکر وهي خو دوستانو یو خوشبختي نن په دې کې ده چې دغه خپرونه دغه نن ورځې خپرونه زموږ اکثره له داسې ګلالي ماشومانو سره ثبته شوه دوی ته ورځو د نوم پوښتنه ترې کوو چې څه وایي راته څه کیسې کوي راته سلام علیکم څنګه یې جوړې ښې لږ په زوره خبرې وکړه ښه نور څوک ما ته نه ګوري ته نه ما ته دلته ناست یو نوم د څه شی دی زبیر جانه څومره ښایسته نوم دی ماشاءالله د کوم ځای نه راغلی کوم ځای نه کور نه راغلی پارک ته څنګه دی پارک کې د چکر ووهه څه شی دی وخوړله چې خوړل نه دي چې دې خوړلې نه دي څه شی به خورې دلته په پارک کې اسکریم خورې اسکریم دې ډېر خوښېږي ښه زه ډېره ښه ده زبیر جانه مکتب ته ځې سویم صنف د مکتب کې اول صنف کې سویم نمره یې ښه یاد یې نه دي دوستانو خیر ماشاءالله استعداد ډېر دی په لومړي صنف کې دی زبیر جانه څه شی غواړي چې په آینده کې شي مکتب دې خلاص کړ پوهنتون دې وویلی څه شی غواړي چې په آینده کې څه شی شي آینده کې څه شی درنه جوړ انجینر ډاکټر معلم مدیر څه شی دې خوښېږي باید څه شی شي
ډاکټر. ډاکټر ماشاءالله. نو خدای دې داسې ورځ راولي چې ډاکټر شي او خپل ګران وطن افغانستان ته خدمت وکړي. ډېره زیاته مننه زبیر جان، خوشحاله اوسئ. نو لاس دې وخوځوه زمونږ کامرې ته یو بای بای وکړه او لږ وم خندا ورته. قدرمنو لیدونکو ترڅنګ مې دوه ګلالي ګلالي ځوانان ناست دي. یو مې چپ لاس ته ناست دی، یو مې ښي لاس ته ناست دی. ورځم دوی ته اول له دې ورور څخه پوښتنه کوم. سلام ورور، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که نوم دې لیدونکو ته واخلئ. نوم مې فیض الباري الفت. فیض الباري الفت، ماشاءالله ښایسته نوم دی فیض الباري الفت صاحب. د کوم ځای څخه راغلی ځاځي پارک ته؟ موږ د لغمان ولایت نه راغلي یو، دلته فعلا ځاځي پارک کې. ډېره ښه ده، د لغمان ولایت څخه راغلی. او تاسې ورور خپل نوم معرفي کړي لیدونکو ته. فرهاد دلسوز. فرهاد دلسوز. دلسوز صاحب، ولې دلسوز تخلص؟ ځکه زړه سوان دی که نه؟ زړه سوان دی. زړه سوان دی نه، یعنې یو په همداسې د تخلص لپاره دې دغه تخلص په ځان انتخاب کړی دی که نه؟ واقعیت کې زړه سوان دی؟ نه والا، واقعیت کې زړه سوان دی، ځکه تېر نظام کې څونه بمونه شول، څونه مرګونه شول، خو زړه م پسې درد کوي. اوس هم ولې نه درد کوي. بالکل. دواړه د لغمان ناست دی؟ هو بلې. ښه. ځاځي پارک ته په چکر راغلی یاستئ، په تفریح راغلی یاستئ. کوم څه جالب سره مخ شوللی ستاسې لپاره نن دغلته جالب څه و؟ والا جالب څه لا تر اوسه خو نه یې مخامخ شوي، خو چکر مو ډېر ښه ځای ده. فضا یې پکې ښه فضا ده، ښه هغه راولي او خدمت یې ډېر کړی دی افغانانو ته. خدای دې نور هم توفیق ورکړي چې نور شیان هم راوړي. بلا یمین کې زانګوګانو کې کېناستېدلې، په کشتۍ کې کېناستېدلې، موټرو چکر دې ووهه، څه شی دې وکړله؟ والا لا تر اوسه یو دوه زانګېګانو کې کېناستلو او یو موټرو کې کېناستلو. په زانګو کې خو نه ډار شللی؟ نه ډار شوي خو نه یم. ښه، زه ښه ده چې ډار شوی نه یې. ته څنګه، ته خو به نه یې ډار شوی؟ نه، زه ډار شوی نه یم، بس نور پارکونو کې بلد شوي ورسره. عبدالباري الفت، ته دغه خپل تخلص لیدونکو ته لږ معنا که؟ الفت صاحب خو معنا نه یم خبر، پلار مې راته دا تخلص ځانګړی کړی دی. تخلص دې پلار درته انتخاب کړی دی، په معنا یې نه پوهېږې؟ نه فایده، پوښتنه هم ترې. دا سوال به زه هم نه جوابوم، دا به همداسې لیدونکو ته پرېږدو. لیدونکو که چېرته د الفت معنا چاته زده وه، بیا په کومنټ کې له موږ سره شریکه کوي چې موږ هم پوه شو چې الفت څه معنا. د لغمان نه راغلي یاستئ، د مشرقي خلک د شعر و شاعري سره علاقه لري. تاسو څنګه؟ والا ما ته خو دونه خاص نه زده، خو ملګري ته هم لږ زده دي. ښه، هم الفت صاحب ته زده دي، هم تا ته زده دي، ځکه چې ما ته مو د څېرو نه معلومیږي چل به راسره نه کوئ. چا په اصطلاح لکه شوخي دې وي ملګرو، لغماني چل به راسره نه کوئ. ښه، یو شعر راته ته ووایه، یو شعر راته دا ووایي. والا شعر خو هم نه درته څه رښتیا درته ټپې ټپې یاد به کول ذهن کې به لږ راولو. اول به هغه ورونه پوښتنه وکړو. داسې یو کار وکړئ چې ټپې راته ووایي، بدون د ټپو مو نه پرېږدم. ترتو به یې وایي خو چې لږ په یاد یې کړو. ته تر څو خپل ذهن کې فکر وکړه. زه الفت صاحب ته ورځم. الفت صاحب ته راته شعر وایه، ټپه وایه، لنډۍ وایه، څه شی راته وایه؟ دی به د قرضداره شي. نه، قرضداري باندې خو نه کېږي. په قرضدار زه د قرض معامله ګوره چا سره نه کوم. زما معامله، زما خپرونه، ما سره چې کوم لیدونکي ناسته پاسته کوي، هغوی سره ټول زما حساب کتاب په نغدو دی لیدونکو. نو ته هم راته ووایه، ټپه وایه، شعر وایه، جالبه خاطره وایه، چې هر څه وایه راته ووایه. خیر، زه یو بل کار کوو. داسې کار کوو چې لږ کامرې ته مخامخ کښېنه او زړه دې خلاصه خندا کامرې ته وکړه. دا کار خو کوی شي؟ دا به وکړو. یو ښایسته خندا کامرې ته وکړه. لاس دې د سترګو نه لرې کړه، د مخ نه دې لاس لرې کړه، یو ښایسته خندا کامرې ته وکړه. کامرې ته وګوره. په دې خندا خلاصېږو، خندا بس ډېره مننه، کور دې ودان. قدرمنو لیدونکو، دې خو راڅخه په خندا ځان خلاص کړه. او تاسې؟ زه به یو ټپه درته وکړم. ایله یوه ټپه. اوس به یوه وکړو. یوه ته وکړه، یوه به زه وکړم. صحیح ده؟ او بیا به بله هم کې راته. ښه، ته د یوه ټپه ووایه. بده دې په تاسو نه لګي او ټولو مینانو ته یې ډالۍ. وایي مینه د مینې پیدا کېږي،
وای مینه د مینې پیدا کیږي په مینه دې راته کتل میندې کړمه. ډېر ښایسته. فرحت دلسوز قدرمنو لیدونکو مخکې مینانو ته یې یوه ټپه ډالۍ کړله، نو زما د خوا نه هم فرحت دلسوز ته ډالۍ ده. وایي کشین لغمان ته کله لاړې، کشین لغمان ته کله لاړې، فرحت دلسوز باندې مې وایه سلامونه. ډېره زیاته مننه دلسوز صاحب او الفت صاحب. یو پیغام هغه لیدونکو ته، هغه کورنیو ته چې خپله تفریح ته راځي، خپل فامیل، خپل د کورنۍ غړي له ځان سره نه راوړي، هغوی ته مو پیام څه دی؟ خاص پیام ورته نه لرو، خو باید خپل په شونډو مسکا راولو، ځکه 20 کالم جنګ ولید، خوشحالي مو نه لیده. اوس ارامه د جنګ پکې نشته، اوس ښه نظام راغلی دی او زور واقعي پکې ختمه شوله، هغه ظلم پکې ختم شو. باید چکر ته لاړ شي خلک، او خاص پیام نه لرو. کور ودان او ډېره مننه تاسو څخه چې تا خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. کور ودان له تاسې هم مننه چې خپل وخت مو موږ ته راکړ. نو قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. همدغلته پای ته رسو. د کابل ولایت احمدشاه بابا مینیا ارزان قیمت د حبیب الله ځاځي پارک ته راغلي یو. په دې هیله یم چې دغه تفریحي خپرونه مو هم د خوښې وړ ګرځېدلې وي او خپرونه مو تر پایه پورې کتلې وي. قدرمنو لیدونکو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، په فیسبوک، انسټاګرام، ټیک ټاک کې مو هم تعقیبولی شئ. که چیرته کومه نیوکه، کومه ستونزه لرئ نو مهرباني په کومنټ کې را سره یو ځای کړئ. ویډیو در سره شیر کړئ ملګرو چې تر څو تر نورو ملګرو هم ورسیږي. تر بیا او بلې داسې یوې خپرونې چې په زه او زما کامرمین ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغې مو په پاک الله سپارم. خوشحاله اوسئ. ښه وختونه.